جواب ګوره په کفایه شرح هدايه کتاب الصوم باغي کې د امام صاحب قول را نقل کړی هغه کې داسې لیکلي واذا كان المفتي على هذه الصفه فعلى العامي تقليده وان كان المفتي اخطا في ذلك هكذا روى الحسن عن ابي حنيفه کله چې مفتي مجتهدي نو عامي به تقلید کوي یعنی غیر مجتهد به تقلید کوي اگر چې دا مجتهد خطا خو بیا به تقلید کوي هكذا روى الحسن عن ابي حنيفه حسن ابن زياد امام صاحب نے روایت امدارنګ هدايه دا جلد اول او باب ما يوجب القضاء والكفاره صفحه كده بس وشبط بدي كليكي على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه الى معرفه الحديث مولانا عبد الحي صاحب شمس الائمه حلواني په ترجمه کې د امام صاحب قول را نقل کړی دی د امام صاحب قول داسې را نقل کړی دی قد روي عن الامام الاعظم جواز تقليد المجتهد بمن هو اعلم منه مجتهد دا جائز دی چې د مشر مجتهد تقلید التعليقات السنيه صفحه 8 یو مثال درته و امام صاحب کوم ځای کې ویلي چې زما تقلید وکړي زه تقلید نه کوم دا داسې مثال چې یو سړی د هسپتال جوړ لکه لیډینګ هسپتال جوړ کړی ماشینونه راوړي دي ډاکټرانو راوستي پرشنټیټورونه جوړ کړي واټونه جوړ کړي اوس یو وابي ته ته چې راځه بیماری کې لیډینګ هسپتال ته دی بوزه هغه درته وایي چې لیډینګ هسپتال والا چرته اعلان کړی چې ماته بیماران راوړي دا به احمقي کې بنئ د هسپتال څخه ته جوړ دا ماشینونه څخه راوړي دا ډاکټرانو څخه راوړي امام صاحب چې دا اجتهاد د څه لپاره دا تقلیدي د اجتهادي مسائل ولې مرتب کړي دی ولې مدون کړي یو شورای جوړ کړی و چې دوی به د قرآن او سنت په مسائل راځي دا شورای ولې جوړ کړی په دا د دې د پروا چې غیر مجتهد د مسائل پیروي وکړي غیر مجتهد د غیر واضح مسائل واضح لکه هسپتال خو ډاکټر جوړي د دې لپاره چې بیمار پکې علاج جوړي اعلان کړي کني دا د اجتهادي باب مسائل د دې لپاره دي چې غیر مجتهد د مجتهد پیروي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين دا درې واړه وایي چې مقتدیان به امین بسیر وایي امین به په پټه وایي دا به د امین په بحث کې درته ذکر کړم چې دا درې واړه امامان وایي چې امین دي مقتدیان په پټه وایي یوازې امام شافعي صاحب وایي چې امام دی په جهر وایي په مقتدیانو په باره کې ډېر اختلاف دی امام ابو حنیفه وایي چې مقتدیان دي په پټه وایي امام مالک وایي چې مقتدیان دي په پټه وایي امام شافعي وایي چې مقتدیان دي په پټه وایي صرف اختلاف په دې کې دی امام مالک وایي امام به بالکل نه وایي امام شافعي وایي چې صرف امام دی په جهر او امام سے فرمایي چې امام او مقتدیان دواړه دي په پټه یو امام پاتې شو چې امام احمد بن حنبل صاحب هغه مقتدی دي په جهر وایي امام دي په جهر وایي وګوره د اشتهاد د منسوسي مسله له متعارضه احاديث په دوه قسمه ده د وائل بن حجر رضی الله عنه حدیث دی سفیان ثوری ترې روایت کړی دی حضرت شعبہ ترې روایت کړی دی د وائل بن حجر د یو صحابي حدیث دی د سفیان ثوری په روایت کې مد بها صوت او د شعبہ په روایت کې اخفى بها صوت چې په پټه لوست احاديث په متعارف دا درې وړه امامان وایي چې دواړه قسمه احادیث شته خو راجح په پټه امام احمد بن حنبل سے فرمائے چې دواړه قسمه احادیث شته خو راجح په جهر دی بهر تقدیر ترجیح اهلیت لري انکار نه کوي په خلاف د وابیانو تاسو امین الفتاوا کې د امین الله کتاب وګوره هغه کې د امین په بحث کې لیکي وایي په پټه امین په یو حدیث کې نشته په یو حدیث کې نشته د یو صحابي نه کوي نه کوي حالانکه د الله په فضل ما په کتاب الحق کې څلوي حدیث لیکلي د امین بسر د پټي امین دا د څلوي خو حدیثونه انکار شو نه شو نو د دوی امین په انکار د حدیثو بنا ده ما درته ویلي چې ایمان په انکار د حدیثو بنا شي ایمان مردود ایمان چې په انکار د حدیثو بنا شي نو امین بالجهر چې په انکار د حدیثو بنا شي دا څنګه مردود دا امین الله جمله دې درته ویلي امین الله دا شي لیکي وای په هیڅ حدیث کې امین بالسر نشته
هیڅ صحابي هم د پټ امین نه دی رانه او ما څلوي حدیث لیکلي دي تاسو ته به د امین په بحث کې راځي ګوره دومره انکار د حدیثونه يهودي نه دي عیسوي دومره انکار نه دی کړی لکه دا وابي چې نو که ایمان دی په انکار د حدیث بنا شي مردود دی نو چې رفع اليدين ومن بالجهر دی په انکار د حدیث بنا وي څنګه به مردود نو دا ګناه عرض مې دا دویم دلیل درته پیش کړو د تقلید د وجوب لپاره تاسو تخیل تراغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مجتهد اجتهاد او حق ته ورسیږي حق ته رسیدل څه معنی ثواب نو دغه لپاره دو اجر او چې خطا شي دغه لپاره به څه یو اجر غلطي باندې وایي خطاي امین الله کله داسي وي خپل مخلدین وایي چې امام صاحب کله حق ته رسیږي کله غلطي عنوان غلطي مو وایي خطا کی چې خطا شي ورته یو اجر او چې ثواب شي ورته دو اجر دا د تقلید د وجود لپاره شابه وایي خپدي باندې یو دوه اعتراض اول اعتراض دا چې په دې حدیث کې خو د حاکم تذکره